زربیا فول بالو او په دې سره چټه منډه تر لاسه شو سټرایک لا هم ورغی نجیب ترکه چې اوس مهاله بسلور بیا منډلو بکی یو څه چې په نننۍ ساله کې شخصا ما ترې ډېر خوند اخیسته هغه د سینګل واخیستل په ځانګړې توګه د سپینرانو خلاف هغه سپینرانو خلاف چې افغانستان ته همیشه سرخوږی جوړولی شو یو سل یو دیش منډې ترکه ډاون د وکټ باله وکټ ته پول کړ او څلوریزه فیلډر هڅه وکړه هڅه یې ناکامه او په دې سره پنځمه څلوریزه وه چې د نجیب ترکي له بیټ څخه ولیدل شوه حساب یې ورسره برابر کړ د څلوریزه او شپږیزو حساب برابر کړ ترکي پنځه څلوریزې پنځه شپږیزې د ګولۍ په څېر باندې دغه بال بونډرۍ څخه بهر فیلډر یې په نیولو کې ناتوانه او یو سل پنځه دېرش منډو ته ورسېدې منډې دویمه څلوریزه وه چې د بیري مکاټي له خلاف ترلاسه شوه یوه بله څلوریزه سره دوه اتیاو ته منډې ورسېدې د ترکې دا ځل سلو بالو دغه بال نوموړي فاین لیګ ته ولوباوه څومره ښکلی ولوباوه پوه ده چې زیات شته دی فیلډر مخکې راغلی و د فاین لیګ فیلډر شارټ فاین لیګ کې و له همدې کبله پوره ګټه پورته کړه 9 منډې راغلي دي په څلورو بالونو لا هم د دغې ور 2 باله پاتې دي 18 منډې وروسته دی ترکې د غاټ شاټ وهلو هڅه او دلته وکټ کېدلی شي د مکاټي لپاره او میس فیلډینګ ګیری ویلسن کیټ ترلاسه نه کړی شو او ژوند یو بل ژوند د نجیب ترکي لپاره پوره هڅه وکړه ګیری ویلسن 13 ساله کې همدغسې یو کیچ ترلاسه کړ د سمیع الله شینواري په شاټ باندې دلته په کریس کې ولوباو دغه بال له همدې کبله ټایمینګ نه شو دغه بال تاوېده او تر ډېره اوچتو دغه بال ځکه شاته د نجیب ترکي د بیټ زورداره زورو همدې کبله کافي اوچتو دغه بال نبیزه ځل پول کړ او سټریټ شپږیزه فلیټ شپږیزه د ګولۍ په څېر باندې د رکټ په څېر باندې دغه بال د شپږو منډو لپاره